د حنیف اتمر په مشرۍ نن یو پلاوی ایران ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی نن یکشنبه ایران ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر وایي له ښاغلي اتمر سره دې سفر کې د 7 وزارتونو 15 خپلواکو ریاستونو د ولسمشرۍ ماڼۍ د حقوقي مشاوریت او ملي امنیت شورا استازي ملګرتیا کوي. افغان پلاوی به له ایراني چارواکو سره د کډوالو په وړاندې د وروستیو ناوړو پیښو د هغو د مخنیویو او دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې وکړي. د ایران په یزید کې په دې وروستیو کې پولیسو د افغان کډوالو یو موټر په ګولۍ وویشت چې د اور لمبه شو. له هغه وړاندې بیا ایراني پولیسو ځواکونو افغان کډوالو هریرود سیند ته اچولي وو. دغو دواړو پیښو کې 15 کډوال ووژل شول، یو شمېر ټپیان او 18 لا هم تریتم دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.